د نیوز پریس چینل لیدونکو سلامونه ستړي مشي په موږ کړی د نن ورځ لاندو مهمو وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان شمال لویدیځ کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه کارکوونکي ووژل شوې. مشکوکو وسلوالو د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر یوه موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې پکې سپارې وې ډزې وکړې. څلور واړه یې وژلي او د هغوی ډراور یې ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګند فور ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبې د میرلي ښارګوټي په آی پي کلي کې رامنځته شوې ده. د سیمو د پولیسو مشر شفیع الله خان هم دغه حمله تایید کړې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو سیمه کله بنده کړې او هڅه کوي چې هغه حمله کوونکي چې نږدې غرونو ته په تیښته بریالي شوي پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یې کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکو ویلي چې د پیښې قربانیانې د سباوون مرستندویه ټولنې کارکوونکې وې. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي. بلخوا د هرات په ادرسکون ولسوالۍ کې څلور پولیس ووژل شول. چارواکي وایي د هرات په ادرسکون ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. د ادرسکون ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګریک په نوم یوه امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټرسایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه ویل ناپېژانده وسلوالو چاودېدونکي مواد په موټرسایکل کې ځای پر ځای کړي وه. تر اوسه چا یې کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یوه بل خبر له مخې د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې تېره شپه د یوه سړي سوځېدلی جسد او د یوه 18 کلن ماشوم مړی چې سر یې پرې شوی و پولیسو دې روغتون ته وروړي دي. دا خبره د دغه روغتون سرطبیب عارف جلالي ازادۍ راډیو ته وکړه او ویل چې تر اوسه د دغو افرادو هویت نه دی معلوم. د هرات د امنیې قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده وایي دغه مړی یې له ګذرې ولسوالۍ روغتون ته وروړي دي. هغه وایي پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. طالبانو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مای میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني له ډي پي ای خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوه کړی. هغه ویلي که ناټو امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنی بحران پای ته ورسوي نو د حل یوازینۍ غوره لار یې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې د دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبرورۍ د 29 تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مای میاشتې له افغانستان نه ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره خبر کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. بدخشان کې د غره ښویېدو له امله د سرو زرو یو کان 4 کارګر ووژل شول. د بدخشان چارواکو د غره د ښویېدو له امله د سرو زرو د یوه کان د 4 کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والي ویاند نیک محمد نظري ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبې په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولایت د امنیې قومندانۍ ویاند ثناالله روحاني ازادۍ راډیو ته په دې پیښه کې د یوه بل کس د ټپي کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د غره د ښویېدو پر مهال کارګر په دې کان کې په کارونو بوخت و. پښتین او د وړوای پی ټی ایم د خلکو د سیاسي ګوند ترې نه جوړاوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې پی ټی ایم پارلماني ګوند نه جوړیږي. هغه ویلي چې پی ټی ایم غیر پارلماني او داسې خوځښت دی چې هیڅ چاته مزاحمت نه کوي او لکه څنګه چې هدف له پاکستاني ریاست څخه د پښتنو لپاره د حقوقو ترلاسه کول دی نو د همدې هدف لپاره په پیل کړې مبارزې ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړې دوی لا تر اوسه دا خبره نه ده اورېدلې او نه هم ورباندې د دوی ترمنځ خبرې شوې دي چې ګوندې د دې تحریک ځینې غړي غواړي له پی ټی ایم څخه سیاسي ګوند جوړ کړي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې هر چا چې دا خبره کړې ده ځواب دې هم خپله ووایي. پښتین دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې یو شمېر سرچینو راپورونه ورکړي دي چې د پی ټی ایم مخکښ غړي او د پارلمان استازي مسندوړ او یو شمېر نورو کسانو ناسته کړې ده او داسې پرېکړه کړې چې له دغه خوځښت څخه سیاسي ګوند جوړ کړي.
په ورته وخت کې مسندوړ بیا د ناستې پخلی کړی خو د ګوند جوړولو خبره یې رد کړې ده. بلخوا ولسمشر غني له BBC سره ځانګړې مرکه کې وایي د سولې بهیر لپاره فرصت شته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له BBC سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي که د ناټو وروستۍ پریکړې پر دې وي چې له افغانستان نه د خپلو پوځیانو د ایستلو وروستۍ پریکړه نه ده شوې، له طالبانو سره د سولې د بهیر چټکولو فرصت یې پیدا کړی دی. ښاغلي غني د BBC له لیز دویس سره مرکه کې ویلي د ناټو تازه دریځ ټولو ښکېلو غړو ته داسې نوی فرصت برابروي چې یو ځل بیا دې پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لاره نه ده. د ویل موږ باید یو سیاسي هوکړې ته ورسیږو. د امریکا په مشرۍ ناټو اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 10,000 پوځیان لري چې د طالبانو او امریکا د هوکړې له مخې په پام کې وه دا پوځیان د روان کال تر مۍ میاشتې له افغانستان ووځي. خو د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ تازه ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د دې پر ځای چې کم کړل شي لا ډیروي او د دغه هیواد د سولې په بهیر کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی. نوموړي د انټرنیټ له لارې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وینا کې وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو هیڅ وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د دغو څرګندونو په لړ کې د امریکا دفاع وزیر لوید سټینهم یا د ناستې ته ډاډ ورکړی چې د جو بایډن اداره له افغانستان نه په بیړه او بې نظمۍ کې د وتلو هوډ نه لري. جرمني هم دې ته ورته دریځ غوره کړی دی. افغان ولسمشر BBC ته ویلي باید په نړیواله کچه هر اړخیزې هڅې رامنځته شي او دا پیغام ورکړل شي چې یو ډول ځانګړی چلند د منلو وړ نه دی. محمد اشرف غني په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمېر په اړه له ځواب ویلو پرته چې څومره وخت په افغانستان کې پاتې کیږي وویل دا مسله د جګړې پر سختوالي پورې تړلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن د تېرې جمعې په ورځ د فبرورۍ 19 د مونیخ کنفرانس مجزي غونډې ته وینا کې افغانستان ته په اشاره وویل زما دولت په قوي ډول افغانستان کې د روانو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې دا 20 کلنه جګړه ختم شي. ولسمشر غني BBC ته وویل د جو بایډن له دولت سره د اړیکو په لرلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوال ټولنې له چلن خوښ دی. نوموړي په دې مرکه کې د طالبانو د احتمالي بریا په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. هغه ویل دا ویتنام نه دی، دولت د سقوط په حالت کې نه دی. دا خبرې داسې مال شوې چې په دوحه کې د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او د طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي او افغانستان کې تاوتریخوالی یو ځل بیا ډېر شوی. خو ولسمشر غني وایي شرایط هیله بښونکي دي نه نهیلې کوونکي. ولسمشر غني د احتمالي کورنۍ شخړې او جګړې د مخنیوي لپاره د یو لنډمهالي حکومت په واک کې د طالبانو ورګډولو په تړاو له ګڼو غوښتنو سره مخامخ دی. د ویل د ولسمشرۍ تر 15 کلنې دورې سولې ته ډېر اهمیت ورکړی. راتلونکی به د افغانستان د خلکو لخوا ټاکل کیږي نه د هغه چا په لاس چې د میز شاته ناست وي او خوبونه ویني. د نیوز پری چینل لیدونکو دا د نن ورځ لاندو مې خبرونه چې مو اوریدل تر بیا ښې چارې علم عمل